بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم انصر احمد دی. زه دې کلي سره تعلق لرم. د واټ 2 امیدوار یم او زه د ټولو نه اول د بیټک ټي وي شکریا ادا کوم چې دی راغلل او موږ له یې وخت راکړو. د کلي خلکو نه خو زه ډېر زیات خوشحاله یم. الحمدلله هغوی په ما باندې اعتماد وکړو. زما د واټ 2 کوم څورم خلک چې دي که هغه مشران دي که کشران دي د هغوی زه ډېره شکریا ادا کوم. ما ته په مقابله کې حاجي فضل امین حاجي صاحب ولاړو، نو هغه هم چې زما نه خبر شو چې زه د میدان ته رالم، نو هغه ما له رالی او ما ته ووایي چې یاره ته زما نه ښه ینګ یې هلکې او منډه تړله والی شي، نو زه به ستا په حق کې کښېنم. نو هغه ما ته کښېناسته او ما ته دا میدان بلکل خالي کړو. نو انشاءالله تعالی راتلونکي وخت کې به فضل امین حاجي صاحب هم په دې خپله فیصله باندې مایوسه ني او زما د واټ خلک به هم انشاءالله مایوسه ني. انشاءالله تعالی چې زما د لاسه څومره کار کېږي د الله په حکم، نو زه به انشاءالله خپله منډه تړله جاري ساتم. نه جی دا خو زما د پارټۍ د مشرانو او زما د ملګرو خاص کر د امیر حیدر بھائی دی ما له ډېره منډه تړله واله او دی زما دپاره ډېر کوشش وکړو. بیا په پارټۍ کې مونږ کېناستو، مونږ میټینګ وکړو، نو ټولو ملګرو په ما باندې اتفاق رالی او امیر حیدر بھائی ته ووایي چې او بس انشاءالله چې ته دې او درې نه مونږ لکه هېڅ قسمه ستا مخالفت نه کوو او دا ټیکټ ته د ده لپاره واله. نو زه خصوصا د امیر حیدر بھائی ډېره شکریا ادا کوم د پاکستان مسلم لیگ نون چې په ما دومره اعتماد وکړو. زمونږ د زیدي صدر ساغر علي صاحب چې دی نو هغه هم په ما ډېر اعتماد کړی دی. انشاءالله تعالی چې هغوی به هم په دې خپله فیصله باندې مایوسه ني. انشاءالله تعالی چې لکه مخکې هم دی خلکو واټ 2 کې کتلي دي چې خلکو څه کړي دي او انشاءالله چې زموږ لاس کې څه راشي که خیري. اول خو زما دا دعا ده چې لکه تحصیل لپاره زموږ کوم امیدوار چې دی رب نواز صاحب الله پاک ته هغه کامیاب کړي. انشاءالله چې یوازې زما د زیدې واټ 2 خلک نه ټوله زیده به د الله په حکم وګوري چې یاره خلک کارونه څنګه کوي او څومره کارونه کوي د الله په حکم. نو پیغام خو زه دا ورکوم چې لکه موجوده حالات چې دا خلک وګوري نو ټول خلک ښه خبردار دی، پوهېږي، ښه باشعوره خلک دی چې لکه د ملک څه حالات دی، د وطن څه حالات دی. نو زه وایم که دې وخت کې یو سړی غلطه فیصله کوي نو ډېر کم عقل به وي. زه وایم چې لکه اوس انشاءالله په هر یونین کونسل کې په هر ځای کې په هر تحصیل کې داسې تکړه تکړه کسان د پاکستان مسلم لیگ نون ولاړ دي چې هغوی کامیاب کړي. نو د الله په حکم چې دا کم از کم دا ثوابه به بدله شي که خیر انشاءالله تعالی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د بیټک ټي وي د ملګرو او خصوصا د تاج خان ډېره شکریا ادا کوم چې رالی تاسو موږ له وخت راکړو. زما نوم امیر حیدر دی، زیدي کلي سره تعلق لرم او په پاکستان مسلم لیگ نون کې د یوت میډیا ټیم ضلعي صدر یم. دې وخت کې دا عہده در سره دا زما لنډ تعارف دی او زه خو خلکو له دا پیغام ورکول غواړم چې مهرباني وکړئ الیکشن وګڼئ، دشمني مو کوي، جنگ جګړې مو کوي، امن سره د غره یو ورځ د تېره کوي. او بل زه خپلو کتونکو ته دا وایم چې مهرباني وکړئ د خپل قیمتي ووټ چې کوم دی دا د ازمري پاک کې استعمال کړئ. که زمونږ کسان کونسلران دي کوم جنرل کونسلران ولاړ دي په پوره ضلع صوابۍ خلکو ته زما دا اپیل دی او د تحصیل کوم ناظم اعلی دپاره چیرمینان چې کوم ولاړ دي رب نواز خان د صوابۍ تحصیل، عامر سعید خان د ټوپای تحصیل والا امیدوار دی زمونږ، د چوټا لاهور تحصیل نه زمونږ عادل خان امیدوار دی او په رزړو تحصیل کې زمونږ صادق خان امیدوار دی. دا څلور واړه زمونږ ډېر نران ډېر تکړه ملګري دي. زما د خپلو همزولو کشرانو مشرانو ته دا اپیل دی چې مهرباني وکړئ د خپل ووټ 15 دسمبر د ازمري پاک کې استعمال کړئ. دا واضحه ده چې دوی د خلک راضي وي موږ به دا وکړو هغه به وکړو. زه دوی ته دا وایم چې تاسو د اته کاله کې موږ څه ونه کړل، نو اوس په تاسو څه وکړئ. که تاسو د تحصیل لا چرمیني میلاو شي تاسو به څه وکړئ. او تاسو د سکولو نه یې یو کاندوس چې یو پیرو چلېږي بیا خلک نه چلوي. تاسو مهرباني وکړئ په ارام کښېنئ. خلکو فیصله کړې ده چې پاکستان مسلم لیگ له دې پرې که خیري خلک ووټ ورکوي، ګراني ده، ملک بدامني ده، هېڅ قسمه څه عوامو ته سهولت نشته او غریب خلک ډېر پریشانه دی. نو زما ټولو خلکو ته دا خواست دی چې مهرباني وکړئ دا ووټ د ازمري پاک کې استعمال کړئ.